ابو سفیان یو ناشنا سوچ کو ها امام بیهقی روایت راوړی دی ډېر ناشنا روایت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله راووتو سمه ګڼه وه سمه د دنیا را جمع شوې وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان دی او دا خلق پسې ټول شاته روان دي سم شور دی ابو سفیان وی ما سوچ وکړو د خپل ځان سره چې موقع ده لو جمعت لمحمد جمعا دا د حملې موقع ده په دې سړي باندې دې وخته پورې ګوره دی یقیني ځکه چې کوم وخت چې اسلام قبول کو نو دی وی چې زه د پیغمبر په پیغمبرۍ کې څه یم د اوسه پورې وی شکي یم خو بیا کلمه ووایي هر چې د الله په باره کې دی نه خو یې ښه واضح ووایي که الله سره بل معبود وی او زموږ د بوتانو کار کولی زما مرسته به یې کړی وی نو ده په زړه کې دا ووایي یو روایت کې راځي چې لو عاودت هذا الرجل القتال چې دا جنګ ورسره بیا شروع نه کوه د خاصې مصروفه دی او د خلکو په منځ کې روان دی او شور دی او موقع ده وی دکه خبرې مې کولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې راوروسته شو زما د ولو په دې منځ کې لاس کېښود وی ما ته وی چې اذن یخزیک الله که دغه کار دې وکړو الله به دې وشرموي الله ورته وحي وکړه خبرې کو د دې نه چې ابو سفیان زړه کې څه وایي ابو سفیان دا خبره کوله چیرې چې به ده حمله وکړم ابي شاته به دې وګو کې ولاس کې خو الله به دې وشرموي ډایرک ابو سفیان وی اتوب الى الله واستغفر توبو باسم واستغفار او بیا وی ما ایقنت انه نبي حتى الساعه یا رسول الله زړه مې بالکل مطمئن شو ته پیغمبر یې الله ښه مضبوط کو دا پکې یو واقع راغلی و